سلام له خورشید د 11 بجو خبرونو ته ښه راغلاست. د افغان حکومت د ملي امنیت سلاکار له افغان ځواکونو غوښتي چې د طبیعي پیښو له امله له زیانمنو سره په بیړنۍ توګه مرستې وکړي. حمدالله محب له خلکو هم غوښتي چې د ګواښ پر مهال له نږدې امنیتي مرکز سره اړیکه ونیسي او افغان ځواکونه دې هم باید د خلکو د مرستې غوښتنې غږ ته په تمه ونه اوسي او پخپله هم لاس په کار شي. دغه بنسټ همداراز د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې له ادارې او همداراز له نورو مرستندویو غیر دولتي ټولنو او سوداګرو غوښتي چې په داسې حالاتو کې خپلې بشري مرستې ونه سپموي. ویل کېږي په دې څو ورځو کې په ټول هیواد او په ځانګړې توګه په سویل لویدیځو او شمال ختیځو ولایتونو کې د سختو ورښتونو له امله خلک زیانمن شوي، لارې بندې دي او ویل کېږي لسګونه کسانو هم پکې خپل ژوند له لاسه ورکړی او یو شمېر نور ټپیان دي. د سالنګونو لویه لاره د درنې واورې ورېدنې او طوفان له امله له تېرو 2 ورځو راهیسې د ټرافیک پر مخ تړل شوې ده. د سالنګونو ساتنې او څارنې ریاست مسؤلین وایي دمګړۍ په سالنګونو کې واوره نه ورېږي او د واورې کچه 110 سانتي مترو ته رسېدلې ده. یادو مسؤلینو دغې لارې له مسافرو په جدي ډول غوښتي چې د هوا تر ښه کېدو پورې پر دغې لارې له تګ راتګه ډډه وکړي. له دې سره سم د غزني له مرکز سره د ټولو ولسوالیو لارې د واورې ورېدنې له امله بندې دي. د غزني د والي ویاند وایي د تېرو 3 ورځنیو واورې ورېدنې له امله دغه ولایت د ټولو 18 ولسوالیو لارې له مرکز سره بندې شوي دي. د نوموړي په وینا په ځینو سیمو کې د واورې کچه 150 سانتي مترو ته رسېدلې او نن سهار د واورې پاکونې لړۍ هم پیل شوې ده. پر ټاکنو یو شمېر څارونکي بنسټونه وایي چې د ټاکنیزو کمیسیونونو د کمیشنرانو په غوراوي کې د ولسمشرۍ ټاکنو نوماندانو جوړجاړی کړی دی. دوی په دې باور دي چې د نوماندانو دغه کړنه دې لامل شوې څو متخصص کسان بریالي نشي. د دغو بنسټونو په خبره په اوسني جوړښت سره راتلونکي ټاکنې ستونزمنې دي. او د ولسمشرۍ یو شمېر نوماندان او حقوقي شنونکي وایي چې د قانون له مخې له ولسمشر پرته باید د ولسمشرۍ ټاکنو ټول نوماندان له خپلو دولتي څوکیو استعفا ورکړي. دوی له ولسمشره غواړي چې د ولسمشرۍ نوماندانو د وروستي نوملړ له اعلانېدو مخکې باید ټول هغه نوماندان چې دولتي مسؤلیت لري له دندو ګوښه کړي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امر.